سلامونه ونیک هیله لرو بر افغانانو پښتنو ورونو افغانانو ورونو چې رښتیا راځي دروغ به کلی وران کړي امه خبره ده چې دغه یو ویډیو کلیپ راغلی دی چې یو سړی وي د خپل دویم واده د پاره خپل مشره خدم خرڅ کړه او خپل لونم خرڅ کړه ته به ما قسم لګولې ویډیو دروانه ګورم نو خبره ده چې افغانان ورونو چې موږ تاسو هر ویډیو کلیپ را دي هر یو شی را دي باید موږ تاسو ډیر سیړنو کو ډیر ته وی ګورو چې دا حقیقت دی حقیقت نه دی ځکه د غازی امان الله خان تر اوسه پورې زمونږ تاسو وطن صرف په تبلیغاتو باندې وران شو زمونږ تاسو وطن په همدغه منفي تبلیغاتو چې د نړیوالو موږ ته درسي جوړي د دې په وجه موږ تباہ او برباد کړو نو زه دروانه اول دغه کلیپ ګورم بیا تاسو سره خبرې کوم چې دا سړی سوی هغه اته کلنه د ماشومه چې پلارې د دویم واده د ولور لپاره دا او د دې مور خرڅ کړله دا اته کلنه ماشومه چې ژاړي او د دې په لاس کې پنسل دی دا پنسل په خوله متوي بس اوښکې تویوي ظالم پښتون پلارې مور په یوه کلي کې خرڅه کا او دغه لور یې په بل کلي کې خرڅه کړله د دې ماشومې عمر څه دی 8 کاله دی دا ماشومه په دې عقیده ده چې پښتانه رحم نه لري په پښتنو کې وسیله نشته او زما فریاد یو لره به ما سوه په دې دنیا کې څوک نسي اورېدلی او نه څوک زما مرسته کولی سوی دا په دې خبره ده چې پلار د دویم واده لپاره خرڅه کړی یم او زما مور هم خرڅه کړې ده په پښتنو کې ښځې ژبې نه لري نه خوله لري نه به اوښکې تویوي نه به ژړا کوي که چیرې یوه پښتنه ښځه یا پیغله د خپل حق لپاره خبره وکړي بیا به یې انجام مرګ وي په دغه ظلم په دې وحشت باندې د علاقې ملایان او طالبان ښه خبر دي ای د نړۍ سیالانو ای د نړۍ پښتنو دا ویډیو کلیپ تاسو وکړو افغانانو نو دغه ورور چې کوم ویډیو کړي کېده چې د تم چاره لګلې د پیدا کلیپ ډک کړي دي او دغه ویډیو ما تم چاره لګلې و چې یاره دغه شان ظلم شی مام شیر کړ دغه ما شیر کړي نه خلک را پسې راوچتي ته چې یاره تاسو ولې د ظلم په خلاف خبرې نه کوي دومره ظلم شی او سړی راغلی خپل خده ولوري خرڅ کړي خو ما ته دا یو دروغ کاری دغه دروغ کاری چې دغه کوم ورور چې دغه کوم سړی چې دا ویډیو کړي دی وای چې دغه طالبانو منطقه ده دغه ورور مليانم په خبرو ورور طالبانو په خبرو ورته په خبرو نو ولې د ولسوالۍ نوم نالي ولې به د ولایت نوم نالي کوم دي سره تعلق کوم دي سره دا کیس یا دا واقعیا په کوم دي کې شوی ده نو همدغه وجه ده چې دغه دروغ دي خپل په دې یقین لرم دروغ دي ځکه تر اوسه پورې معلومات نه شي چې کوم ولایت سره تعلق ساتي بل دا د ورونو چې همدغه کلیپونه نړیوال بیرالي هغه ترجمه کوي په انګلیش او نورو ژبو ته اړي او بیا زموږ د پښتنو د افغانانو نوم بدنامي په دنیا کې چې وګورئ دومره وحشي خلک دي چې خپل بل واده کوي نو سه مهربانه خپل هغه مشري خده او خپل لور خرڅي دا وګورئ د اسلام هم دا دی دا وګورئ د افغانیت هم دا دی هم ستا اسلام بدنامي هم ستا افغانیت ستا پښتو بدنامي نو دې هم ډیره توجه او دا تبلیغات ډیر په خوانه کیږي د ترقی په وخت کې به خلک چې روسیان سره بلاړه به ته بچراله نو خلکو به دا په اوازه وي چې دا سړی خپل خور او مور نه پیژني نو مور به وته چې راځي چې خدای د توکمه د بوته چې خپل خور اتر واده کم دغه په روسیا دغه روسان یو مور او خور نه پیژني دا تبلیغ به هم کو چې څو خارج تلاړ شي کوپری هوادونو ته کافر کیږي مګر نن د مجاهد به په خارج کې دي د نور افغانانو بچیان په خارج کې دي کافر نشو مګر په هغه وخت په دې تبلیغاتو باندې زمونږ وطن تباہ او برباد کو که زمونږ ستاسو په لاس کې اوس میډیا شته باید دې میډیا نه موږ تاسو صحیح استفاده وکړو په هر ویډیو په هر شی باندې باید ډیر تحقیق وکړو ډیر معلوم وکړو چې زمونږ وطن دغه تبلیغاتو نه بچ کو سوشل میډیا کې ډیر پاتیات قدم اخلي دا ویډیو مخکې شیر کړئ زما ته خدا دروغ کاری حقیقت وي نو دا ولسوالۍ او د دې ولایت نوم دی خو چې کوم دي کې موږ به دغه سړي په خلاف راشو او ان شاء الله د خدبم نه خرسيږي او د لور بم نه خرسيږي خو یو چې موږ ته معلومات وشي چې دا شی رښتیا دي که دروغ دي ما ته خو دروغ کاری دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې دا خلکو ته ورسي چې دغه مخونه ښکاره شي چې زموږ د پښتنو بدنامي ونه کړي زموږ د افغانانو او د اسلام خدای په امان.